یوازې په اسلامي او شرعي اړخ نه، د دې انساني وجدان، د دې ملت انساني وجدان هغه دا تقاضا کوي چې ستا په خلاف وسله راخیستل دا واجب دی، لازم دی. کله چې پرون د CIA روزل شوي ملیشې یوې مدرسې ته تلې، دا مدرسه خو په کوم یهودي هیواد کې نه ده، دا مدرسه خو په اسرائیلو کې نه ده، دا مدرسه خو په نیویارک او واشنگټن کې نه ده، دا مدرسه په افغانستان کې ده. د دې مدرسې غیر چاپیره دا ولس چې اوسېږي دا مسلمان ده. د CIA دغه ملیشې چې دې مدرسې ته ځي، د مدرسې استاد هم په شهادت رسوي، د مدرسې 10 شاګردان هم په شهادت رسوي، راباسي پرته له محکمې، پرته له قضا، پرته له چونو چاره، هغه دوی په شهادت رسوي. نو چې ولس راځي، د دې کلی، د دې منطقې، د دې قوم خلک راځي، دا مدرسه ګوري، دا شاګردان په وینو کې لت پت ګوري، نو هغه څه اړتیا ویني چې هغه د چانه د جهاد فتوا واخلي؟ هغه څه اړتیا ویني چې د چانه د جهاد په اړه فتوا واخلي؟ هغه فتوا ته ضرورت نه لري. خپل ستا دا وضعیت د دې ملت په خلاف چې کوم جنگ تا پیل کړی ده، دا د دې لپاره کفایت کې چې ستا وژل بهترین جهاد ده. د امریکایي وژل نه دی پکار، ستا وژل پکار دی. اول امریکایي خو د ما د زرګونو کیلومترو نه لرې راغلی دشمن ده، هغه به لاړ شي، هغې سره زه هېڅ مشترکات نه لرم. ته زما د څنګ تربور یې، ته زما د کلي دشمن یې، د څنګ د ګاونډ دشمن مې یې. ستا سره زما مشترکات هم دي او د سره کافر نه په وحشي هم یې، د سره کافر نه په زړه سخت هم یې، د سره کافر نه زما سخت دشمن هم یې. نو اصلا فتوا ته د افغانستان د قضیې او د افغانستان د جهاد په اړه فتوا ته ضرورت نشته. دلته هر څه واضح دي، ملت په سترګو ویني. هغه ملت چې وسله یې راخیستې ده، په سنګر کې ناسته، د کافر او د کافر د ملګري خلاف جهاد کوي، هغه دغه ورځني واقعیتونه ویني، هغه د سر په سترګو دا هر څه ویني، هغه فتوا ته اړتیا نه لري. په نیوزیلینډ کې یو صلیبي وحشي جنایتکار راپورته شو، جماعت ته ننوتو، په جماعت کې په لمونځ کوونکو ډزې وکړې، په شهادت یې ورسول. ټوله دنیا غږ پورته کړو. خو د هماغه صلیبي وحشي ګوډاګیان، د هغه لارویان، هغه ځي یوې مدرسې ته ننوځي، شاګردان راباسي، په شهادت یې رسوي. خو دلته دا ملت غږ نه پورته کوي، دلته دغه رسنۍ غږ نه پورته کوي، دغه زیره خواره غږ نه پورته کوي. او دغه خلک په کوم جرم وژل شوي دي؟ دوی جرم یوازې دا ده چې دا د مدرسې طالبان د الله قرآن زده کوي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت زده کوي، او د دې خلکو دشمنی د قرآن سره ده، د دې خلکو دشمنی د مدرسې سره ده. دوی په څرګنده وایي، په ډېر افتخار وایي، دا زه نه وایم، دا دوی په ډېر افتخار وایي. تاسو به د فیسبوکونه لیدلی وي، ډېر د ملحدین او د امریکا ګوډاګیان د ارګ او د امریکایي سفارت معاشخواره په ډېر افتخار وایي چې موږ ته د همدې مدرسو نه راپېښه ده، دا چې ستر شي دا بیا سبا ته دا تروریست وي، دا په ډېر افتخار دوی وایي. نو ستا د دې مدرسې سره دشمني دا د دین په وجه ده. طالب چې دته نه خوند ورکوي، طالب سره کومه د پولي او پټي دشمني ده؟ طالب د عقیدې دی وجه نه دته نه خوند ورکوي، طالب د ایمان د دین دی وجه نه خوند نه ورکوي. دا دشمنی د ایمان ده، دا دشمنی د دین ده، دا دشمنی د عقیدې ده، دا دشمنی د فکر ده. همدا دلیل ده چې موږ وایو چې د دې خلکو په خلاف جهاد فرض ده. د دوی وژل د انګریز نه مخکې دي، د دوی وژل د سره کافر نه مخکې دي. اول باید امریکایي ونه وژل شي، اول باید دغه ګوډاګیان ووژل شي. امریکایان چې دا 20 کاله په دې هیواد کې پاتې دي، ظلمونه وحشتونه کوي، د همدې ګوډاګیانو د وجې نه کوي. که دغه ګوډاګیان د دوی سره نه وای ملګري شوي، امریکایانو په افغانستان کې 1 کال جنګ نشو کولی، 1 کال جنګ نشو کولی.
دا اوسه پورې چې امریکایان دلته پاتې دي وحشت کوي دا د دې ګوډاګیانو د لاسه کوي. قاري صاحب محترم، الله پاک معجزات وکړه، قدرمن شئ. یقیني چې پیښه ډېره دردونکې ده او هغه سیکولران، ملحدین، لامذهبي نن د مونږ برنامه هم سیاسي ده، ګوره دوی نشي زغملی چې مونږ حقایق ووایو، ځکه رسنیو پرې سترګې پټې کړلې، سیکولرانو پرې پټې کړې، لیکوالانو د غرب روزل شوي ژورنالستانو پرې پټې کړلې، سیاسي شنونکي ټول خاموشي ده لکه هېڅ څه نه وي شوي. در حالی کې چې په نړۍ کې تر ټولو قیمتي وینه په ننګرهار کې په بله ورځ په خوږیاڼو کې تویه شوله. په داسې حالت کې تویه شوه قاري صاحب چې ګلالیو ماشومانو د خوب په بستر کې په بالک ساری ښیو ټولې راجي کړي دي د دغه خلکو د دغسې دوی ترورستان بولي، لاسونه یې شاته تړلي، یو چاقو دې نه ورسره پیدا کړی او د مدرسې په انګړ کې د تعلیمي مرکز په انګړ کې د ګولیو باندې غلبیل غلبیل کړه. ولې نه په ملل متحد اوس که د دنیا په کوم بل جي کې په کوم جي کې حمله سوی محترم قاري صاحب، په کوم د پوهنې په کوم مرکز شوی وای، غیر له دې چې مدرسه اوسي، تا به نن د سیکولرانو د ملل متحد او د اروپایي اتحادیې اعلامیې لیدلې وای. ولې دغلته خاموشه دي؟ نړیوالو ته څه پیغام لري؟ حقوق بشر، سور صلیب، دوی ته څه د ملکیانو د سرشمارنې ادارو ته دوی ته څه پیغام لري قاري صاحب؟ دا صرف تر غندلو پورې به محدود وي. مبین صاحب تاسو ډېرې مهمې نکتې ته اشاره وکوله. ګورئ د کابل په پوهنتون برید وشو، د کابل په پوهنتون برید هم دوی کړی و. په داسې حال کې چې برید خپل امرالله صالح تنظیم کړی و، دوی غوښتل چې د دې برید په توسط د افغانستان د امریکې او د افغانستان اړیکې بلې خواته واړوي او اصلا امریکایان باید پاتې شي. دوی په دې برید باندې ډېر وخت کار کړی و، د کابل ادارې استخباراتو په دې کار کړی چې داسې یوه پیښه باید وشي چې دا د مذاکراتو او د افغانستان د سولې پروسه چې کومه روانه ده دا پړ مخ واوړي، 120 درجې باید تغییر وکړي. د همداسې پیښې دپاره دوی په کابل پوهنتون برید وکړو. ګورئ د کابل په پوهنتون برید وشو، تاسې هغه غبرګون ولیدو. داسې په بل تعلیمي مرکز کې برید کېږي، تاسې غبرګونونه وینئ. په داسې حال کې چې طالب یې غندنه هم وکړه، طالب یې د محکومیت غږ هم پورته کړو، خپل لاس لرلې پکې په کلکه رد کړل. حتی دا یې ویل چې طالب مجاهدین دې ته تیار دي چې د دې پیښې په اړه په پلټنو کې ځان شریک کړي. خو بیا هم که چېرته د افغانستان په د 13 کلن جهاد کې څوک یوه بیلګه موږ ته راوړي، یوه بیلګه چې طالب په کوم پوهنتون برید کړی ده، یا طالب په کوم مکتب برید کړی ده، یا طالب کوم مکتب ته داسې ورغلی ده چې د مکتب شاګردان یې راایستلي دي چې یاره، یا د پوهنتون ته ورغلی ده چې د پوهنتون شاګردان یې راایستلي دي چې سبا خو تا نه دولتي مامور جوړېږي، راځه چې دلته د کار در ختم کړم. یوه بیلګه دې څوک ماته موږ ته وښیي، په استثنا د امریکایي پوهنتون، په استثنا د امریکایي پوهنتون چې هغه مستثنا ده ترې. نور دې موږ ته څوک وښیي چې په یو تعلیمي ځای باندې د امارت مجاهدینو برید کړی وي په دې 13 کلونو کې. خو دوی دا د جنگ دا کوم جنگ چې دوی روان کړی دا کومه پوله نه پکې پیژني، کوم اخلاق نه پیژني، دا د تاریخ نه. تاریخ تاسې وګورئ، د مسلمانانو د کفارو په منځ کې چې جنګونه شوي دي، کفارو او د هغوی ملګرو د تاریخ کې د جنگ اخلاق نه دي پیژندلي، د جنگ اخلاق نه دي مراعات کړي. حتی تاسې تاریخ وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تر نن ورځې پورې دا اوس په دې 20 کلونو کې ګورئ دا پیښه په مکرر ډول څو وارې تکرار شو چې دوی د موږ په مړو متیازې وکړي، د موږ مړي وسوځول، ملګرو کچا لایف نه وي شیر کړی، لایف در سره شیر کړئ. کچا لایف نه وي شیر کړی، لایف شیر کړئ. مهرباني ملګرو لایف شیر کړئ، لایف شیر مهرباني. سرونه یې ترې غوڅ کړل، د دوی توهین او بې عزتي وکړه. او تاسې د امارت په دې دومره وخت جهاد کې ګورئ دا شی دوی سره نشته. دوی که دا شی د کومه ویډیو کوم ثبوت د دوی سره ورسره وای، دوی به موږ ته خیالی وای. طالب په امریکایي او د امریکا په ګوډاګي یوازې دومره حق لري چې وژني، بالکل.
خو تر اوسه پورې څوک نشي ثابتولی چې د هغې د مړي توهین دی کړی وي، یا یې د مړی په موټر او موټر سایکل پسې تړلی وي، یا یې د مړی په تبرګیو په چقیانو ولی وي، یا یې د مړي کوم بل توهین کړی وي. او دغه د امریکا روزل شوي ملیشې چې دي دا هیڅ اخلاقي پولې نه پیژني، د جنگ اخلاق نه پیژني. ته مدرسې ته ځې هلته بېوسلې کسان راباسې او په ډزې ولې، نه محکمه شته، نه دا خپل دا تا چې کوم قانون جوړ کړی دی د کفر قانون، دا خپل کفري قانون خو په عملي کا، دا د انګریز قانون خو په عملي کا، دا امریکایانو دا ران کارپوریشن چې تا ته کوم دا چټل نجس قانون جوړ کړی دی دا خو په عملي کا، خو دا هم نه عملي کوي، خپل قانون ته وفادار نه وي، ځکه دوی قانون نه لري، قانون نه پیژني. د قانون په نوم کوم شی چې دوی جوړ کړی ده هغه چاقو ده، هغه د دې دپاره جوړ کړی چې زما او ستا خېټه پرې وڅیري، هغه خپلو قوانینو ته دوی وفادار نه دي. ډیره مننه قاري صاحب محترم، الله مو عزت وکړه. قاري صاحب که وخت در سره وي دا خو د قضیې یو اړخ چې نړۍ سیکولرانو ملحدینو ژورنالیستانو ټول دغه پیښه یو عادي پیښه حتی چا یاد هم نه کړله. دویم اړخ د پیښې څه فکر کوي قاري صاحب محترم، دغه د بلیک واټر د سیاسي مزدورانو که چېرته دا برید د دې په خاطر کړي وي چې د اسلامي امارت مجاهدین وننګوي، هغوی ته یو قسم فکر وکړي د ده تر شا نور تبلیغات ولري چې ګورئ دلته تاسو وژل کېږئ او مشرانو مو تړون کړی ده. دغه دسیسه خو به د دې تر شا اسلامي امارت مجاهدینو ته څه پیغام لري؟ د دغه پیښې نه وروسته که کوم غبرګون راځي بیا مبین صاحب اسلامي امارت په تیرو 100 کلونو کې هم دغه ډول پیښې، دغه ډول بوږنونکي وحشتونه د کابل ادارې او امریکایانو ته بې انتقام نه دي ورپرېښي. الحمدلله تر اوسه پورې داسې پیښه څوک نشي یادولی چې زموږ بې انتقامه پاتې وي. داسې وحشتونه په هر ځای کې چې دوی داسې وحشت کړی د الحمدلله موږ انتقام ترې اخیستی ده او د دې پیښې به هم انشاءالله چې اسلامي امارت انتقام اخلي، خو زموږ انتقام د عام ولس نه وي، زموږ انتقام بیا د همدغو ملیشو څخه وي، د همدغه ګوډاګیانو څخه به وي، همدغه د بلیک واټر د مزدورانو څخه به وي، همدغه د بلیک واټر د روزل شوي ملیشو څخه به وي. بالکل انشاءالله. الله مو قدرمن که عزتمن شي، ملګري راخلو تر هغو پورې هغوی خپل سوالونه وکړي. اسمت شاهین صاحب کوشش وکړه چې هیڅ څوک له سټډیو نه قطع نه کړي، سټډیو کنټرول باید ماته په لاس راکړي. صحیح ده؟ هیڅ څوک به نه قطع کوي. الله مو عزتمن لره وروره. دلته اوس اسمت ما راجګوه هغه قطع شو. ښه سرتیری ورور مهرباني وکړه ټول کنټرول که څوک قطع کوم که څوک جګوم هغه زه په خپله باندې کوم. صحیح ده؟ پکتیاوال سلام علیکم. انجینر صاحب محترم تاسو که لایو خپرونې ته راځئ نو ځای مو تاسو ته پرېږدی د تاسو کولی شئ چې راشئ. پکتیاوال صاحب سرتیری وروره مایک مخلاص مهرباني وکړه. وعلیکم سلام. څنګه یې ښه یې جوړې؟ شکر د مهرباني وکړه. لایو خپرونې موضوع باره کې څه سوال لري څه تبصره لري؟ موضوع خو داسې ده زه خپله د سرتیري په نوم درته راغلم، خو نوره یم سرتیری نه عام وګړی یم. خو د کومه پیښه چې دا د ننګرهار کې دې ځای زه خپل اوسېدونکی یم، دا زما د سترګو لیدلی حال دی. خو دا چې و دلته بې ماینونه برابرول، یو بل ځای ته به یې وړلو، چاودنې د مدرسه کې ماینونه بارول، بل ځای کې لونو مدرسه کې یو شی بل شی. دا مدرسه نه وه، دا یو کور و. ښه دا دلته ماینونه جوړېدل په دې کور کې. او ته دنه پوښتنه وکړه دا خو دنه ته پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې؟ زه د ننګرهار یم. د ننګرهار د کوم ځای؟
ننګرهار خو نه یې، ته خو په خوستوله صحیح ده. ده. د ننګرهار د کوم ځای، د کومې ولسوالۍ؟ د خوږیانۍ وروره. که د خوږیاڼیو کې دا پیښه په کوم ځای کې شوې ده؟ خوږیاڼي، ننګرهار، دغه پیښه د خوږیاڼو په دا پیښه د خوږیاڼو په کوم کلي کې شوې ده؟ مهرباني. دا ستره ولسوالي ده. ګوره دغه زما ملګری هلته نږدې ورسره وایي دا موږ سره پرېږده نه ودرېږه ورور، نه پایلې زه د دې پیښ ودرېږه، تښتې به نه. ملګرو سړي ته وګورئ، دغه پیښه د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې په کوم کلي کې شوې ده؟ په کوم ځای کې شوې ده وروره؟ ګوره دغه خوږیاڼۍ ولسوالي چې دا ډېره غټه ولسوالي ده. دغه ته چې د کوم ځای شاید غټه ولسوالي ده، ودرېږه. دغه پیښه په کوم کلي کې شوې ده؟ د کلي نوم یې نه راځي. زما د ملګري د سترګو لیدلی حال دی. ګورئ دا د طالبانو یو مرکز و، مرکز دلته یې بمونه. مایک د بند که قاري صاحب د کلي نوم نه ورځي او د همغه ځای عیني شاید ده. مایک د بند که وروره، تښتې به نه. مهرباني نه تښتې او نه تښتې، زه دې نه قطع کوم. قاري صاحب مایک د خلاص که. د ننګرهار د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې د هغه پیښې عیني شاید دغه خبیث ده. دا یې وایي د کلي نوم زما نه ده زده. مهرباني وکړه. قاري صاحب محترم. او بالکل مبین صاحب، زما نوم د یاد نه وتلی و. دا ټنګ ټنګ کلی ورته وایي، ټنګ ټنګ کلی حافظان نه و. ټنګ ټنګ کلی نه. ګورئ تاسې دغه ملګری د دې سړي خبره تاسې ټول لیدونکي واورئ. د اسلام دشمنان، د اسلام شعوري دشمنان، ملحدان، سیکولران، د دوی حیثیت تاسې وګورئ او د دوی د اسلام سره دشمنی دي. دا ټول لیدونکي وګورئ. دا ګورئ یو ډېر ساده مثال و د موږ د خبرو. الحمدلله الله د خدای دشمنان الله تعالی داسې رسوا کوي لکه دغه سړی چې په دې لایف کې الله وشرمولو، الله رسوا کړو. د اسلام سره دشمنی دي داسې څرګنده شوه. ګورئ دا سړی چې ټنګ ټنګ کلی دا سړی د خوست د خوست ښکاري. دا ټنګ ټنګ کلی په خوست کې ده، هلته ټنګ ټنګ کلی نشته. دا سړی یې په دروغ وایي چې زه د هغې کلي یم، د سیمې عیني شاهد یم. او د دې استدلال دا ده چې په دې مدرسه کې ماینونه جوړېدل. دا د سیکولرانو، ملحدانو، د اسلام شعوري دښمنانو ذهنیت هم دا ده. د دوی استدلال دا ده چې کله دوی په یو مدرسه یرغل کوي، په یو مدرسه برید کوي، د دوی دلیل دا وي. دا خلک چې هلته ورغلي دي د دوی دلیل دا ده چې په دې مدرسه کې ماینونه جوړېدل دې ځای نه. او دی وایي چې دا مدرسه هم نه وه، کور و. الله تعالی دغه د الله دشمنان داسې رسوا کوي، داسې شرموي لکه دا سړی چې په دې لایف کې د ټولو اوریدونکو په مخ کې داسې وشرمېدو چې دی وایي چې زه د هغې سیمې عیني شاهد یم، د هغې پیښې عیني شاهد یم، د سیمې اوسېدونکی یم. بیا یې د هغې کلي نوم هم نه ده زده، هغه د کلي نوم هم غلط واخیستو. دا خلک چې دي دوی د اسلام سره دشمنی، د طالب سره دشمنی د اسلام په خاطر ده. دا د موږ سره دشمنی قسم په الله د دې خلکو سره موږ نه د پولې مشکل لرو، نه د پټي مشکل لرو، نه د ځمکې مشکل لرو. د هیڅ دوی ته چې موږ خوند نه ورکوو، د دین په خاطر نه خوند ورکوو، د اسلام په خاطر نه خوند ورکوو. که چېرته دغه اسلام وایي دوی سره هېڅ دشمني نه لري. د مدرسې سره دشمني د الله د دین په وجه ده، د قرآن په وجه ده، د احادیثو په وجه ده. او دا خلک دومره پست دي، دومره د انسانیت او د افغانیت نه وتلی دي چې په ډېره سپین سترګۍ زه خو حیران یم. خو موږ ځکه وایو، ما مخکې هم په تفصیل کې مو ویل چې دا جهاد فرض ځکه ده، د دې خلکو وژل فرض ځکه دي. الله موږ ته ځکه حکم کوي چې دا خلک ووژنئ. تاسې دوی وګورئ، ته مدرسې ته ځې، هلته شاګردان د قرآن د الله د کتاب شاګردان ته راباسئ او په ډزو یې وژنې. او ته بیا لایف ته راځې، په لایف کې ستا استدلال دا ده چې هلته د ماینونه جوړېدل، د هغې ځای نه یې خبر، د هغې کلي نوم دې نه ده زده، د منطقې نوم دې نه ده زده، خو د ځان نه دا استدلال وکړي چې هلته ماینونه جوړېږي. دا استدلال دا یوازې د دې بیچاره نه ده، دا بیچارهګۍ د خوست ته خدای حکومتي څوک سرتېری به یا به د حکومت کوم غړی وي، به د حکومت تنخواخور وي.
قاري صاحب بالکل تا په ژبې اوس یو څوک د لوګاري چې وغږېږي زه یې پېژنم تا اول نه ویلې دا د ننګرهار نه ده خو د دې په زه دا خاطر چې سړی د په ژبه خلکو ته پېژنم خدای رسوا لږ شي نور هم وغږېږي کیدای شي نور هم وپېژنم موږ د خوست خلک پېژندل کېږي موږ خپل هر سړی د کلي کلي خلک سره پېژنو موږ دا سړی به نور هم کیدای شي وپېژندل شي الحمدلله موږ سره پېژنو ماله چې دا نور هم رسوا شي مطلب مو دا ده چې دی دا خلک قاري صاحب دنه که څه پوښتنې لرې دا یې مې دلته کېنولی دغه خلکو د موږ سره دغه د عام سړی مې قطع کوه کا څه دې ویلې نه قطع یې لرې کړه قطع یې کړه دغه کنزلماران دي دا خو دوی سره خو استدلال شته نه دوی ته خو د امریکایانو دغه راډیوګانو تلویزیونونو همدا شی ورښیلی دي دغه اخلاق دوی ته ورښیلی تاسې وګورئ دومره دوی بې بندوباره دي دومره دوی بې تحمله دي مور خور ته کنځلې بس اخیره نتیجه دا شوه او په داسې حال کې چې دی به هم مور لري دی به هم خور لري دی به هم په کور کې یو ستور سری لري خو دا امریکایانو دومره بې بندوباره روزلي دي امریکایانو دومره بې تحمله روزلي دي چې دوی خبرې کوي درېیمه یې بس کنځلې دي ځکه دا د روسانو پر راتګ سره هم هغه روسي ملیشې هم همداسې وي کمونستان هم همداسې روسانو روزلي وو چې دوه خبرې دې کولې ځکه د سره استدلال ونه د سره دلیل ونه تا سره به چې دلیل ویلو تا ته به ویل چې تا ته به پنجاب او پاکستان یادولو نور د سره نه د قرآن دلیل و نه د احادیثو دلیل و نه د فقه دلیل و نه افغاني دلیل ورسره و نه کوم بل استدلال او منطق ورسره و سور کافر ته به د مخکې روان و سره روسي ته به مخکې روان و د افغان په کور به نتو نن سره انګریز ته سره امریکایي ته د مخکې روان د افغان په کور نه نوځي ورته 20 کاله د افغان د کور جاسوسي وکوله 20 کاله د افغان د خیرات او د ختم او د غم او د خادي جاسوسي انګریز ته وکوله او مخته ورته روان ده د په خپل ځان کې پوهیږي د خو دلیل نه لري قدرمن شه قاری صاحب محترم انجینر صاحب تم لایق خبرونه ته راغلاس وایو اردوی ملي زنده‌باد نوبات دغه انجینر صاحب سلامونه مو من وروسته بیا ان شاء الله بیا خبرې کوو وعلیکم السلام ورته سلامونه وایم خیر قدرمن سلامونه اردوی ملي خدای دې وکړي ټول جوړ روغ او صحتمند اوسئ زه د قاري صاحب محترم نه یوه پوښتنه لرم پوښتنه مې د قاري صاحب محترم نه دغه ده چې قاري صاحب محترم ګورئ د افغانستان دولت د 20 کاله کېږي چې تاسو ورته وایئ چې موږ تاسو د منځه وړو موږ تاسو چپه کوو صرف نظر د دې نه چې آیا هغه تاسو په خوله باندې شرعي حکومت دی که شرعي نظام نه دی خو دغه چې تاسو وایئ چې موږ تاسو د منځه وړو تاسو ولې د افغانستان حکومت هغه حق نه ورکوي چې د ځان دفاع وکړي وخت چې هغه د ځان دفاع کوي او هغه خلک د منځه وړي چې خلک د دولت په خلاف باندې پورته کوي او هغه خلک چې د ملا په نامه راځي د طالب په نامه راځي خلک د افغانستان د دولت په مقابل کې پورته کوي وخت چې هغه خلک د منځه وړي یا تاسو وایئ چې دی ولې دغه کار نه نو مخکې خو دې جواب قاری صاحب دارم که اوس دا ته څه خبر وي چې دا ملا به حج او اوقافو ته دا به خارج ملک ته نور تعلیم به کوه ته له دې نه مخکې بس راغلل دا خلک دی ووژل چې ودرېږه دا ملا نشي دا بیا د حکومت په خلاف لکه پیشبیني غوندې دې کړې قاری صاحب مهرباني وکړه دا خو هماغه سیکولارو خطر دا یې وایي چې وایي حکومت خو نخو دی پکې ډېر وایي خو حکومت خو دا خلک ځکه ووژل چې وخت به د حکومت خلاف کېدل هماغه د تا خبره شوه راځئ موږ هم شروع وکړو قاري صاحب دا د حکومتي سرتېرو زامن او فامیلونه مړه کړي چې داسې نه چې بیا دوی غټان چې دوی به حکومت کوي نه ګوره تاسو د ما په سوال باندې غلط پوه شوئ همدا استدلال کافي ده په مدرسه کې طالب او د مدرسې شاګرد په دې خاطر وژنې دا یو د مدرسې طالب مه وژنه ټول ملت ووژنه ځکه ملت در پسې راپورته شوی د 20 کاله ستا په خلاف ملت جنګېږي دا ملت ټول ووژنه که نه وشه خو ته او دا انګریزان او دا روسان که د بل ځای نه سبا به هندوان راولي اوس د هندوانو سره نوې یاري شروع کړې ده بس ته دا ملت به درته وطن به درته خلاص وي چې څوک دې راوستل
ته به یې انګریزه ښځه به دې وي، انګریز اولادونه به دې وي، یا ته به وې هندوان به وي در سره، بس دا خاوره به تا ته پاتې وي. خو دا خوب به تاسې ګور ته ویسئ. د روسانو په راتګ سره هم تاسې دلته ډېر زور ووالو چې دا ملت یېل کوي، د ملت د سره مو سخته جفا او ظلم وکړو، خو هدف ته ونه رسېدی. 20 کاله کېږي کوم قسم وسله ده چې تاسې دپاره تاسې بادار استعمال نه کړه، کوم قسم وحشت ده چې تاسې په دې 20 کلونو کې ونه کړو. دا په څه خاطر کوئ؟ دا په دې خاطر کوئ چې دلته د انګریز خپه تام شي. تاسې د انګریزانو د ښځو سره، د خپلو یهودنو ښځو سره دلته راغلي یې چې دلته په دې خاوره کې خپې ټینګې کوئ، خو نه شئ ټینګولی. دا ملت تاسې نه غواړي. او دا استدلال څومره احمقانه او جاهلانه استدلال ده چې ته طالب په دې وجه په مدرسه کې وژنم چې دا سبا ته زما په خلاف وسله رااخلي. خو ټول ملت ووژنه، په ټول ملت پسې وسله راواخله. نه قاري صاحب ګوره تاسو د سوال باندې حالت پوه شوئ. تاسو د اولادونو سبا د انګریز غلامان کېږي، د کمونیستانو د روسانو اولادونه نن د امریکایانو غلامان دي. که دغه د روسانو غلامان کمونیستان موږ وژلي وای، د دوی نسلونه مو ختم کړي وای، د دوی ښځې ماشومان مو ختم کړي وای، نن به ولې دوی د انګریز ډول ته ګډېدل؟ خو موږ نه دا غلطي وشوه چې ستاسې نسلونه موږ پرېښول. موږ باید ستاسې نسل ختم کړو. ستاسې نسل د ختمولو دی. ګوره قاري صاحب محترم، ما داسې نه دي ویلي دي. تازه سوال وکړه ابوشه اسمت ته تکینه بیا پس سوال وکړه. اسمت هم در ډیر وخت نوسته. اسمت صاحب مایکم خلاص کړئ. السلام علیکم زاده انجینر صاحب سلام در ورسید. سلام علیکم ستر جنرال مبین صاحب، تاسو ته، قاري صاحب ته، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. ای کاش چې د ننني جنگ دغه مشري یا د هغې د عالم په غاړه نه وای، ځکه نن ورځ به دا ملت یو څه جګرخوني ښودلی د عالم په وژنه باندې یا د مدرسې، لکه پخوا چې مشري د حزبیانو د جمعیتیانو په غاړه وه. خالي ملت نن ورځ لکه جمعیتي و حزبي نه نفرت کوي، خو اوس مشري عالم په غاړه ده. ملت ولس ټول خلک همداسې چې مولا وویني. یا بله ورځ موږ والیبال کاوه، یعنې د کلي په منځ کې مولوي صاحب د موږ د قطع کوی نو منو که نه. جنرال صاحب مایک ته بند ده. جنرال صاحب مایک ته بند ده. مایک مخلاصه سیکولاره پرون که حزبي و که جمعیتي و که حرکتي و که هر څوک و، د روسانو په خلاف په نره جهاد کړی و، تر څنګ علماو فتوا د علماو و، دا د پانتون نه فتوا نه ورغلی او نه څوک نفرت د دې په خاطر له مجاهدینو نه کوي چې دوی له روسانو سره جهاد کړی. نفرت په دې خاطر کوي چې د جهاد په ارمانونو باندې لوبې وکړلې. سبا که خدا نه خواسته طالبم له شوي وعدې نه اخوا او دخوا کوي او د جهاد په ارمانونو لوبې کوي، دا د دین ټیکهداري د چا نه ده. لیکن دغه مدرسې باندې حمله ولې وشوله؟ ته وایې علماو دا بد کار شوی. د جنګ رهبري خو علماو ځکه اخیستې چې ما او تا بې غیرته سولو، ما او تا د صلیب تر څنګ ودرېدو، ما او تا ملا ته نه پرېښوده، هغه مجبوره سو ترمیزي او بخاري بند که، راغی په سنګر کې خپل سپېڅلې وینې تویې کړې. که ما او تا بې غیرتي نه وای کړی، لکه د روسانو په وخت کې ټول راوتلي وای، د امریکایانو په خلاف مصلحت جګړه کړې وای، ملا به د یو مجاهد په حیث د تا تر څنګ روانو، ته به یې مشر وې. خو تا پرېښودله رهبري، ځکه د ملا لاس ته راغی. قاري صاحب مهرباني وکړئ. محترمه دغه خلک چې دي دوی د دین نه ناخبره دي، دا د اسلام نه ناخبره دي، د شریعت نه ناخبره دي. نو دا د کچیرته دوی تاریخ وګوري، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه د مونږ امام و، د مونږ مقتدا و، پیشوا و، او هم جهادي قمندان و، جهادي رهبر و. هغه یوازې د منبر امام نه و چې په منبر کې په جماعت کې به په محراب کې به لمانځه ته مخکې کېدو. هغه د جهاد په ډګر کې د جنگ په میدان کې هم امیر و، قمندان و، رهبر و. هغه په ټولو بخشونو کې همداسې رهبري و امامت کولو. دا فکر او دا ذهنیت د اسلامي خلافت له ړنګېدو وروسته چې کله
انګریزان او د انګریزانو غلامان په ملتونو واکمن شول په مسلمانانو، د هغوی د ذهنونو نه دا فکر وویستلو چې باید د الله د دین عالم د امت رهبر وي. هغه څوک به د امت رهبري کوي چې هغه به د الله د دین نه خبر وي. په مسلمانه ټولنه کې به هغه سړی په مسلمانانو واکمن وي چې د اسلام نه خبر وي. هغه سړی به په مسلمانانو واکمن نه وي چې هغه د قرآن یو آیت سم نشي ویلی. دا د اسلامي فکر ده، دا د اسلامي ټولنې فکر ده. هغوی چې د اروپا او امریکا نه راغلي دي، د هغوی ذهنیت بیا دا ده چې طالب ملا د سیاست سره څه کار ده. بالکل. قدرمن شه ظریف اورور سلام علیکم. ظریف مایک مخلاص کړئ. ظریف انجینر صاحب مهرباني وکړئ تاسو هم خپلې خبرې وکړئ تر هغو پورې دا نور کسان زه ګورم. بعضې ملګري چې یا ورته خبرې وکړه هغه بیا مه راځئ، موږ مجبور یو چې تاسو بلاک کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستر جنرال